بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ ټاپک دی سیلوال. خو نن چې مونږ په کومه طریقه باندې سیلوال کوو، که په دې طریقه باندې تاسو په پیپر کې ولیکو او ستاسو نه یو نمبر هم کټ کو، نو بیا په ما پسې راشئ، بیا پسې ځو. ټیک دی که نه؟ ځکه چې په دې کومه طریقه باندې، په دې کوم محنت باندې زه دا لیکچر تاسو له تیاروم د دې دپاره چې مارکس درنه کټ نه شي، نو بیا خو دې فایده ونه کړه. صحیح ده؟ سیلوال څه څیز دی؟ اول به مونږ د دې ډیفینیشن له راشو. An extracellular structure that provides the rigidity, support and protection to the cell. د سیل نه بهر یو داسې سټرکچر چې هغه سختوالی ورکوي، سهاره ورکوي او حفاظت ورکوي چاته؟ سیل ته. نو دغه سټرکچر ته مونږ څه وایو؟ سیلوال ورته وایو. ټیک ده؟ ایکسټراسیلولر څه ته وایي؟ د سیل نه بهر. ټیک ده که نه؟ اصل کې دا سیلوال چې کوم دی نو دا د سیل ممبرین نه بهر وي که نه، بارنۍ بونډري وي او دا مړم وي، ډېډم وي، نو په دې وجه باندې دې دپاره لفظ استعمالیږي ایکسټرا سیلولر سټرکچر. ټیک شو؟ ښه، پریزنټ ان دا سیلوال په چا کې موجود وي؟ په بیکټیریا کې موجود وي، خو ایکسپټ مایکوپلازما. مایکوپلازما یو داسې قسم بیکټیریا ده چې په دې کې سیلوال نه وي. نور چې څومره بیکټیریاګانې دي نو په هغې کې سیلوال موجود وي. ټیک شو؟ سم پروټیسټس او څه پروټیسټ هم داسې شته چې په هغې کې سیلوال موجود وي. پروټیسټ څه ته وایي؟ دا د فنجایي سره مشابهت پکې سم ممبرز ساتي، سم ممبرز پکې د انیمل سره مشابهت ساتي او سم ممبرز پکې د پلانټ سره مشابهت ساتي. نو چې کوم پکې فنجایي لایق دي نو په هغوی کې هم سیلوال موجود دی، لکه اومایکاټا واټر مولډز چې کوم دی نو په هغې کې زموږ سره سیلوال موجود دی. او چې کوم پکې پلانټ لایق دي لکه الجی چې کوم دی که نه، مطلب زموږ سره چې کوم دی نو والواکس شو یا مطلب سپایروجایرا شوه، نو داسې قسم چې کوم زموږ سره دي نو دا پلانټ لایک پروټیسټ دی، نو په دې کې هم سیلوال موجود دی. خو چې کوم انیمل لایک پروټیسټ دی نو په هغې کې بیا سیلوال نشته، ځکه چې په انیملز کې سیلوال نه وي. ښه، په فنجای کې هم سیلوال موجود دی، کوم چې دا خرړي مرړي دي. او پلانټس بوټي چې کوم دی نو که هغه واړه دي او که غټ دي، په دوی په سیل کې سیلوال موجود وي. ټیک ده؟ ایبسنټ ان دا سیلوال په چا کې ایبسنټ وي؟ په چا کې نه وي موجود؟ دا په انیملز کې نه وي موجود، اینډ انیمل لایک پروټیسټس او په انیمل لایک پروټیسټ کې هم نه وي موجود. لکه زموږ په سیل کې سیلوال نشته، د غواګانو، چیلو، ګړو وغیره چرګانو د دوی په سیل کې سیلوال نشته. دغه شانتې چې کوم زموږ سره انیمل لایک پروټیسټ دي لکه امیبا شوه، پیرامیشیم شو، پلازموډیم شو، نو په دوی کې هم زموږ سره چې کوم دی نو سیلوال نه وي. ټیک ده؟ ډسکوري دا سیلوال زموږ سره په اوله پیره باندې چا ډسکور کړی و؟ چا لیدلی و په اوله پیره باندې؟ نو رابرټ هوک چې کوم دی په 1665 کې په اوله پیره باندې زموږ سره سیلوال ډسکور کړی و. د ده مایکروسکوپ لږ کمزوره مایکروسکوپ و، نو صرف بارنۍ بونډري د سیل ولیدله سیلوال. ټیک ده؟ دننه یې پکې نور څه ونه لیدل. ټیک ده؟ نو که تاسو له راشي چې سیلوال چا ډسکور کړی نو دا هم رابرټ هوک، او که تاسو له راشي چې سیل چا ډسکور کړی نو دا هم رابرټ هوک. ټیک ده که نه؟ لوکیشن دا سیلوال چېرته موجود وي؟ نو یاد ساتئ چې آوټساید د پلازما ممبرین یا سیل ممبرین. د سیل ممبرین یا د پلازما ممبرین نه بهر زموږ سره چې کوم دی نو سیلوال موجود وي. ټیک ده؟ کاز آف نیم د سیلوال ته مونږ سیلوال ولې وایو؟ ټیک ده که نه؟ لکه څنګه چې مونږ د کور چې کوم چاردیواري وي نو هغې ته مونږ بونډریوال وایو. مطلب د کور بونډري ده، یو داسې دیوال چې د کور بونډري پې کېښودلې شوې ده نو هغې ته مونږ څه وایو؟ بونډریوال ورته. نو دغه شانتې زموږ سره چې کوم د سیل نه بهر یو بونډري ده چې د سیل بونډري ده، په دې وجه باندې دې ته بیا مونږ څه وایو؟ سیلوال ورته وایو. ټیک ده؟ نو آوټساید آف سیل دا د سیل نه بهر وي. بله خبره دا ده چې څنګه دیوال سخت وي که نه، ریجډ، دغه شانتې دا سیلوال هم سخت وي. اینډ پرووایډ پروټیکشن او دا چې کوم دی نو سیل ته پروټیکشن ورکوي، لکه څنګه چې زموږ دیوالونه موږ له پروټیکشن راکوي دغه شانتې دا هم سیل ته پروټیکشن ورکوي. نو په دې وجه باندې دې له نوم ورکړی دی سیلوال. لکه اوس په انیمل سیل کې چې کوم اوټر موسټ باونډري ده نو هغې ته موږ سیل ممبرین وایو، نو هغه داسې سخته نه ده. ټیک ده که نه؟ د دیوال په شانتې، نو هغې ته بیا موږ سیل ممبرین وایو. او چې کوم زموږ سره د پلانټ سیل، د بیکټیریا، د څه پروټیسټ، د فنجای کم بارنۍ لیر دی نو هغې ته بیا موږ څه وایو؟ سیلوال ورته وایو. ټیک ده؟ ښه، اوس زموږ سره دی ټیکنس آف سیلوال، که نه چې مطلب د دې سیلوال پیړوالی څومره دی. نو یاد ساتئ چې ویریز فرام سیل ټو سیل،
د سیلوال چې کوم پیړوالی دی نو دا خاص نه دی چې یعنې مطلب هر سیلوال دی دومره پورې پیړ وي داسې نه ده په یو سیل کې به یو عمره پیړ وي په بل سیل کې به بل عمره پیړ وي په بل سیل کې به بل عمره پیړ وي ټیک ده که نه نو د دوی دا پیړوالی ویری کېږي مختلف کېږي ویری څه ته وایي مختلف کېدل په بیکټیریا کې که موږ وګورو نو چې کوم ګرام نیګټیو بیکټیریا دی په هغې کې زموږ سره سیلوال نری وي د 7 نه واخله د 8 نینومیټر پورې وي او چې کوم زموږ سره ګرام پازیټیو بیکټیریا دی نو په هغوی کې پیړ وي تک وي پکې د 20 نه واخله د 80 نینومیټر پورې وي اوس ګرام نیګټیو ګرام پازیټیو بیکټیریا څه ته وایي دا به بیا چېرته ووایو ټیک ده زموږ سره چې کوم فنجای ده نو په فنجای کې د 100 نه واخله د 200 نینومیټر پورې وي ټیک ده او چې کوم زموږ سره پلانټس دي نو په پلانټس کې زموږ سره 2 قسمه سیل وي میریسټمیټیک سیلز چې په هغې کې ډیویژن کېږي بار بار نو بار بار ډیویژن پکې کېږي نو په دې وجه باندې په دوی کې نری سیلوال وي بس پیړېدو ته یې نه پرېږدي سیل ډایرکټ ډیوایډ کېږي نو په دوی کې چې کوم دی د 100 نه واخله د 200 نینومیټر پورې سیلوال وي او چې کوم زموږ سره پرمننټ ټیشوز دي نو په هغې کې زموږ سره چې کوم دی نو پیړ وي سیلوال ټیک ده که نه سیلوال پکې څه وي تک وي پکې پیړ وي پکې لکه څنګه چې زموږ سره پیرنکایما کولنکایما سکلیرنکایما کوم سیلز دي نو په هغوی کې زموږ سره د 100 نه واخله د 10,000 نینومیټر پورې چې کوم دی نو سیلوال پیړېدلی شي ټیک ده که نه بس دا زموږ سره پرمننټ ټیشوز دي مستقل طور باندې موجود وي په دې وجه باندې د پرایمري وال په ځای باندې سره سره د دوی سیکنډري وال هم موجود وي او د سیکنډري وال سره سره پکې بعضې نیم ټایم کې ټرشري وال هم موجود وي ټیک شو نو اوله پرایمري وال وي بیا سیکنډري وال وي بیا ټرشري وال وي او بیا چې کوم دی نو زموږ سره پکې سیل ممبرین وي او که ټرشري وال پکې نه وي نو اول پرایمري وال وي بیا سیکنډري وال وي بیا سیل ممبرین وي نو پرایمري وال او سیکنډري وال چې رایوځای شي نو خامخا د پیړوالی سیوا کېږي ټیک ده کمپوزیشن دا سیلوال جوړ د څه نه وي ټیک ده نو یاد ساتئ چې کوم پروکیریاټس دي زموږ سره بیکټیریا ټیک ده په هغې کې زموږ سره دا د میورین نه جوړ وي میورین څه شی دی دا د امینو ایسیډز او د شوګر نه جوړ دی ټیک ده که نه شوګر څه ته وایي کاربوهایډریټ او امینو ایسیډ څه شی دی دا پروټین چې کوم یونټس دي نو د دې نه جوړ وي نو په دې وجه باندې دې میورین ته پیپټایډو ګلایکن هم وایي ټیک ده که نه پیپټایډو د پیپټایډ بانډ نه راغستلی شوی دی دا په امینو ایسیډز په منځ کې موجود وي او ګلایکن شوګر ته وایي نو میورین زموږ سره یو داسې سنګل مالیکیول دی چې دا د امینو ایسیډز او د شوګر نه جوړ دی ټیک ده که نه د دې نه زموږ سره د بیکټیریا سیلوال جوړ وي بل زموږ سره د پروټیسټ په پروټیسټ کې زموږ سره د ویرایټي اف کیمیکلز نه جوړ وي مطلب په چا کې د یو څه نه جوړ وي په چا کې د بل څه نه جوړ وي لکه مطلب که موږ ګرین الجی له راشو نو په ګرین الجی کې د سیلولوز نه جوړ وي لکه مطلب والواکس سپایروجایرا وغیره چې کوم دی نو په دوی کې د سیلولوز نه سیلوال جوړ وي که موږ ډایټمز له راشو نو په ډایټمز کې د سیلیکا نه جوړ وي ټیک ده نو مطلب په چا کې د یو څه نه په چا کې د بل څه نه جوړ وي فنجای نه که موږ راشو نو فنجای نه دي خریړي مریړي په دوی کې د کایټین نه جوړ وي سیلوال کایټین څه شی دی دا پالیسکرایډ دی یعنې کاربوهایډریټ دی ټیک شو پلانټس چې کوم دی بوټي نو په دوی کې زموږ سره چې کوم دی د سیلولوز نه جوړ وي سیلوال دا هم یو قسم پالیسکرایډ دی یعنې کاربوهایډریټ دی ټیک شو سټرکچر لکه موږ د سیلوال راشو چې دا سیلوال څنګه وي نو اوس د هر چا سټرکچر خو موږ نشو ویلی د پروکیریاټس چې کوم سیلوال دی د هغې سټرکچر موږ وایو د پروټیسټ هم وایو د فنجای هم وایو د پلانټس هم وایو نو دا سیز ډېر اوږدی وي په دې وجه باندې ستاسو په کتاب کې صرف پلانټ سیلوال چې کوم دی نو ډسکس کړی دی چې که موږ پلانټ سیلوال ډسکس کړو نو یو به کې زموږ سره پرایمري وال وي بل به کې زموږ سره سیکنډري وال وي دا پرایمري وال چې کوم دی نو دا زموږ سره اوټر وي د ټولو نه بهرنی وي او دا د سیلولوز او د پیکټین نه جوړ وي او بس زموږ سره چې کوم دا سیکنډري وال دی نو دا په سم سیلز کې موجود وي سم سیلز نه څه مطلب دی تاسو ته ما وختي ساعت کې وویل چې کوم میریسټمیټیک سیلز دي نو هغه ډیویژن کوي په دې وجه باندې په هغوی کې سیکنډري وال نه جوړېږي پرایمري وال پکې صرف موجود وي خو چې کوم زموږ سره سیکنډري وال دی نو دا په پرمننټ ټیشوز کې جوړېږي په پرمننټ سیلز کې جوړېږي د پرایمري وال سره سره پکې سیکنډري وال هم وي ټیک ده نو دا سیکنډري وال په سم سیلز کې وي دا د پرایمري وال نه دننه وي او دا د سیلولوز او د لیګنین نه جوړ وي ټیک ده که نه اوس سیلولوز خو تاسو وپېژندو چې دا یو پالیسکرایډ دی کاربوهایډریټ دی دا پیکټین څه شی دی او دا لیګنین څه شی دی نو پیکټین هم پالیسکرایډ دی دا په پرایمري وال کې موجود وي او چې کوم زموږ سره لیګنین دی نو دا پالیسکرایډ نه دی دا فینایل پروپین ډیرایویټیو دی خو چونکې په دې سیلوال میلوال کې موجود وي په دې وجه باندې د دوی سره سټډي کېږي نور دا کاربوهایډریټ نه دی صحیح ده پالیسکرایډ نه دی اوس چې کوم زموږ سره د سیلوال میلوال کې موجود وي په دې وجه باندې د دوی سره سټډي کېږي. نور دا کاربوهایډریټ نه دی. د پیکټین سره شی دی او دا لیګنین
اصل کې داسې چل وي سیل وال زموږ سره 3 سیزونونه جوړ دی میډل لیمیلا پرایمري وال او سیکنډري وال ټیک شو نو اوس به تاسو وایئ چې دا څه ته وایي اول موږ پرایمري وال ته راځو ګورئ دا په دې ریډ کلر کې چې تاسو ته کوم ښکاري که نه دا پرایمري وال دی او دا چې کوم په بلو کلر کې تاسو ته ښکاري نو دا څه شی دی سیکنډري وال دی او دا چې په بلیک کلر کې دننه کوم تاسو ته ښکاري دا څه شی ده پلازما ممبرین یا سیل ممبرین دغه شانتي په دې سیل کې هم دا زموږ سره پرایمري وال دی دا بیا سیکنډري وال دی او دا زموږ سره چې کوم دی نو څه شی دی سیل ممبرین یا پلازما ممبرین اوس دا دواړه سیلز نه دي دا د یو بل سره په میډل لیمیلا باندې اټیچ وي داسې ټیک ده که نه میډل لیمیلا باندې دا ځای چې کوم دی نو داسې میډل لیمیلا دلته وي نو میډل لیمیلا د څه کار ورکوي د سیمنټ کار ورکوي سیمنټ نه دي څنګه چې مونږ خښتې بلاکونه د یو بل سره سیمنټو باندې مضبوطو کمرې کورونه پې جوړو دغه شانتي دا سیلز چې کوم دی نو د یو بل سره په میډل لیمیلا باندې اټیچ وي ټیک ده ښه زموږ سره چې کوم دی نو ستاسو په دې کتاب کې ورکړي دي ساینټیفیک انفارمیشن ساینټیفیک انفارمیشن کې تاسو ته دا وایي چې دا کوم چې پرایمري وال دی او دا سیکنډري وال دی که نه په دې کې چې دا کوم سیلولوز فایبرز دي په پرایمري وال کې او په سیکنډري وال کې نو وایي دا په کریس کراس مینر کې ارینج دي په کریس کراس مینر کې ارینج دي د څه دپاره د سختوالي دپاره د ریجیډیټي دپاره کریس کراس مینر څه ته وایي کریس کراس مینر دې ته وایي چې مطلب که دا زموږ سره یو لیر د سیلولوز فایبر راغلی دی نو هغه به په دې طریقه باندې ارینج وي یو بل ته بلکل پیرلیل به وي یو بل ته داسې خو چې که بل لیر وي که نه نو هغه بل لیر ورسره بیا داسې راغلی وي داسې دا به یو بل ته پیرلیل وي خو د اولني لیر ته به پیرلیل نه وي بل لیر به بیا دې دواړو ته چې کوم دی نو پیرلیل نه وي خو په خپل منځ کې به پیرلیل وي داسې نو دې ته څه وایي کریس کراس مینر او دا د څه دپاره د ریجیډیټي دپاره د سختوالي دپاره ټیک ده ښه پلازموډیسمیټا پلازموډیسمیټا څه ته وایي دا زموږ سره چې کوم دی نو ویری سمال سایټوپلازمیک کنیکشنز دي لاینډ بای سیل ممبرین دا انتهایی واړه واړه سایټوپلازمیک کنیکشنز دي لکه ګورئ دا زموږ سره چې کوم دی نو مونږ ووایو چې دا پرایمري وال شو دا سیکنډري وال شو دا سیل ممبرین شو او دا دننه زموږ سره سایټوپلازم دی د پلانټ سیل دغه شانتي دا زموږ سره پرایمري وال شو دا سیکنډري وال شو دا سیل ممبرین شو او دا سایټوپلازم شو نو وایي دا سایټوپلازمز د یو بل سره څه وي کنیکټ وي د یو بل سره او دا سیل ممبرین پکې داسې راغلی وي داسې په دې طریقه باندې دې کنیکشنز ته موږ څه وایو پلازموډیسمیټا ورته وایو د دې کنیکشن په وجه باندې د یو بل سره ایکسچینج کوي د مټیریل ټیک ده نو دې سیز ته څه وایي پلازموډیسمیټا ټیک ده فنکشنز سیلوال چې کوم زموږ سره په سیل کې موجود دی د دې فنکشنز څه دي د دې کارونه څه دي نو provides a definite shape to the cell یا پروټوپلازم وایي دا سیل ته خاص شیپ ورکوي یا مطلب پروټوپلازم ته خاص شیپ ورکوي ستاسو په دې کتاب کې پروټوپلازم لفظ استعمال کړی دی پروټوپلازم څه ته وایي نو یاد ساتئ که مونږ انیمل سیل واخلو که نه نو دا زموږ سره چې کوم دی نو سیل ممبرین دی دا او د دې سیل ممبرین نه دننه دا چې کوم ایریا د دې ته مونږ څه وایو سایټوپلازم او دا چې کوم دی نو زموږ سره نیوکلیر ممبرین دی یعنی نیوکلیس او د دې نیوکلیر ممبرین نه دننه چې کومه ایریا د دې ته مونږ بیا څه وایو نیوکلیوپلازم ورته وایو نو د سایټوپلازم او نیوکلیوپلازم ته په شریکه څه وایي پروټوپلازم ورته وایي ټیک ده او دا ژوندی حصه ده زموږ سره چې کوم دی د سیل سره د سیل ممبرین که مونږ پلانټ سیل ته راشو نو په پلانټ سیل کې د آوټر موسټ زموږ سره چې کوم دی سیل وال دی بیا د دې نه دننه زموږ سره سیل ممبرین دی بیا د دې نه دننه زموږ سره سایټوپلازم دی او دلته چې کوم دی زموږ سره نیوکلیس وي ټیک ده او دې ځای کې ویکیول موجود وي نو ګورئ د دې سیلوال نه علاوه چې کوم ایریا دننه زموږ سره پاتې شوه دا سیلوال ترې کټ کړه نو دې ته بیا مونږ څه وایو دې ته مونږ پروټوپلازم وایو نو د لیوینګ پارټ ته د پروټوپلازم ته چې کوم شیپ میلاو شوی دی دا د څه په وجه باندې میلاو شوی دی دا د دې نان لیوینګ سیلوال په وجه باندې میلاو شوی دی ټیک شو اوس ګوره بعضې نیم سیلز زموږ سره چې کوم دی نو په ریکټینګل شکل کې وي بعضې نیم په ټراینګل شکل کې وي بعضې نیم چې کوم دی نو زموږ سره سلینډریکل شکل کې وي نو دا ټول شکلونه د څه په وجه باندې دي دا ټول شیپس دا د سیلوال په وجه باندې وي ټیک ده دغه شان زموږ سره چې کوم دی پرووایډ سټرینث مضبوطیا ورکوي سیل له سیل ته چې کوم هغه ټرجډیټي راشي ورته که نه اوبه ورته دننه ورشي او سیل ایغه نیغه شي د دې په وجه باندې بوټی هم ایغ نیغ شي نو مطلب سټرینث پرووایډ کوي ورته څوک
دا ورته سیل وال پرووایډ کوي. دغه شانتي سپورټ سهاره ورله ورکوي. صحیح ده که نه؟ مدد ورسره کوي سیل سره. او دغه شانتي پرووایډز د پروټیکشن او حفاظت کوي د سیل حفاظت کوي، د پروټوپلازم حفاظت کوي. د څه نه؟ د انجري نه، د زخم نه. زخم چې لګي نو اوله چاته لګي؟ سیل وال ته لګي. کوشش کوي چې دا کوم لیوینګ پروټوپلازم دی، کوم لیوینګ سیل دی چې دا د انجري نه بچ شي، د زخم نه بچ شي. پیتوجنز مطلب وایرس، بیکټیریا، د دوی د اټیک نه دا سیل بچ کوي. د دې نه علاوه ډیسیکیشن، وچېدل، سیل د وچولو نه بچ کوي. نو د دې دا چې کوم دی نو پروټیکشن کوي د دې څیزونو نه د سیل. prevents the cell from osmotic lysis او سیل چې کوم دی نو د osmotic lysis نه بچ کوي. osmotic lysis څه دی؟ مثال کے طور پر دا زموږ سره چې کوم دی نو اوبه دي او په دې کې د مالګې مقدار کم دی. په دې ځای کې چې کوم دی نو تا یو سیل ور واچوو او په دې سیل کې د مالګې مقدار سیوا دی، نو تاسو ته پته ده چې مالګه څه کوي؟ اوبه ځان ته راکاږي. نو مطلب دا دی چې دې سیل ته به دننه اوبه لاړې شي. چې دې سیل ته دننه اوبه لاړې شي نو دا سیل به وپړسېږي. چې وپړسېږي او په دې پسې سیلوال نه و نو دا به وشلېږي. خو که فرض که په دې پسې سیلوال موجود و، بهر سیر ته پې سیلوال تاو و، نو یاد ساتئ چې دا سیل بیا نه شلېږي. نو دې ته مونږ څه وایو؟ prevents the cell from osmotic lysis. lysis څه ته وایي؟ شلېدلو ته. نو د اسماسیس د وجې چې دا کوم شلېدل کېږي، نو که سیلوال په یو سیل کې موجود دی نو دا سیل به نه شلېږي. وبه پړسېږي، ایغه نیغه به شي خو شلېږي به نه. ټیک ده؟ نو دا د سیلوال کمالات دي. other names of سیلوال، سیلوال ته یوازې سیلوال نه وایي، دې ته وال of the cell هم وایي. مطلب د سیل دیوال ورته وایي. ټیک ده؟ سیل انولپ، انولپ څه ته وایي؟ لفافې ته. څنګه چې په لفافه کې مونږ خط اچوو، دغه شانتي په دې سیلوال کې دننه سیل پروت دی. په دې وجه باندې دې ته مونږ سیل انولپ هم وایو. پیپټایډوګلایکن لیر یا چې کوم دی نو زموږ سره میورین لیر. دا چې کوم بیکټیریا ده نو په بیکټیریا کې زموږ سره سیلوال چونکې د پیپټایډوګلایکن یا د میورین نه جوړ وي، په دې وجه باندې دې ته پیپټایډوګلایکن لیر یا دې ته مونږ میورین لیر په بیکټیریا کې هم وایو. د دې نه علاوه کایټین لیر چې کوم زموږ سره فنجای ده نو په فنجای کې سیلوال د کایټین نه جوړ دی، په دې وجه باندې ورته کایټین لیر هم وایي په فنجای کې. سیلولوز لیر په پلانټس کې چونکې سیلوال د سیلولوز نه جوړ دی، په دې وجه باندې دې ته سیلولوز لیر هم وایي په پلانټس کې. او مینی مور او نور یې هم چې کوم دی نو نمونه شته، مختلف نمونې دي، خو د ټولو نه ښه نوم یې سیلوال دی. ټیک ده؟ په دې باندې یادېږي. اوس دلته که تاسو ښه په غور باندې وګورئ نو دا زموږ سره پلانټ سیل ورته مونږ لیکلی دی. نو دا زموږ سره پلانټ سیل دی. په پلانټ سیل کې په دې ریډ کلر کې چې کوم بهرنۍ باونډرۍ ده نو دې ته مونږ څه وایو؟ سیلوال. نو دې ته مونږ سیلوال لیکلی دی. او چونکې دا پلانټ سیل دی نو په پلانټ سیل کې مونږ ووایو چې سیلوال د څه نه جوړ وي؟ د سیلولوز ده. نو مونږ ورته دلته سیلولوز هم لیکلی دی. او د دې ریډ کلر باونډرۍ نه دننه چې کوم زموږ سره دا بل په دې بلیک کلر کې کومه باونډرۍ ده نو دې ته مونږ څه لیکلی دي؟ سیل ممبرین هم ورته لیکلی دی. دا د دې خوا ټیک شو. نو په پلانټ سیل کې زموږ سره سیلوال موجود دی، د سیلوال نه دننه بیا څه شی دی؟ سیل ممبرین دی. ټیک شو. که مونږ انیمل سیل ته راشو نو دا د انیمل سیل ورته مونږ لیکلی دی. انیمل سیل کې سیلوال نشته. او چې کوم زموږ سره په بلیک کلر کې د آوټر موسټ باونډرۍ ده نو دا موجود ده، دې ته مونږ څه لیکلی دي؟ سیل ممبرین. ټیک شو. نو په پلانټ سیل کې سیلوال پریزنټ دی، په انیمل سیل کې سیلوال ایبسنټ دی.